خود بس خیلیش بوده لر صبر رو ها پلش بنا رو خلی صح بريك بسم الله الرحمن الرحيم لاين نمبر کو ته بل څه هایپنشن دا کو دي کنه پاین په دې باندې خبره کړې وي لاين نمبر د خطر استعمالېږي چې دا هر یو لاين دی د هر یو لاين ته څور کوي شماره کوي کسه ګانس نشي په داسې کې نه هم ترولې داسې کې شماره د میج نمبر ورکوي داسې کې ایتا نمبر ورکوي چې کوم ځای کې انټر والا وي کوم ځای کې څه والا وي انټر ځکه انټر والا مینا بل شماره کې شروع شولا دا دې ته ورکوي کسه داسې کې لاین پوت ده داسې کې بل لاین پوت ده لیکن چې کله لیاوټ ترشي دا هر لاین ته ورکوي کنټینوس لاین که انټر ده والا که انټر ده نو والا لاین ته څه ورکوي نمبر ورکوي ستاسو خو به نشته په بل هدف باندې کوی شولای ابل چې چې انټر والا وي شماره بدلوي تا دا ځکه چې نو لاین پایوي کانټر والا وي کنه دی والا انټر دا مطلب چې موږ دالي کنه ساته ورسه والا دا ساته ورسه والا بل لاین شروع وینه ډایرکټ سلوره شماره ورکړه ابل چې چې لیکه د ډیر لري ورسه والا چې انټر نو والا شماره ورکړه دې پر خوش لګنه نو لاین دبل هایپنشن ته شي هایپنشن څه فاتر استعمال شي هایپنشن زدا مارکو به سترته وی دا هایپنشن چا استعمال کړای چا نه استعمال کړای ضروري اتومات شمه کوو هایپنشن مو کوو په دې کې ځای لیکت شي ینوم لیکه فرضاً افغانستان مولیکل چه مولیکل؟ افغانستان او دست کی بیا لشکی دا افغانستان آرمخت کوا دیز دشا متوجه شد افغانی دازی که پوتر شو ستان تیشه دیز ترولو خب دازی که بیا والا علاماتو دازی که بینه لکه ده من پیرمه ده های پنه دا هایپنشن وی دا علامات څه معنا لري دا معنا لري چې د لغات له کمپلیټ شوی نه دی مکمل شوی نه دی نیم نوم یې یا په بل لاین کې پوتې دی یا په بل صفحه کې پوتې دی مخته کوم چیرته ویلي هایپن د خپل استعمال شي یعنی چې دا نیم نوم چیرته پوتې دی نیم بځي پوتې کله مو چیرې کې توپ څه لیکل پرځن داسې کې توپ لیکلو چې په ادبي خاص باندې بروبار کې توپ کیمه تیر وطن نه وي چې پنکچویشن نقطه گذاری په شی وي بیا هایپن استعمالوي هایپن کمپیوټر ته شلاسي کې سری کړلی اتوماتیک یعنی مو ته ضرورت نشته چې زه داسې کې هایپن ولا غو داسې کې ولا غو داسې کې اتومات خپل کمپیوټر ورکوي کم مینوال شي مینوال بیا تخپل ورکوي څه ورکوي مینوال بیا تخپل هایپن ورکوي د مساوي علامه ورسره داسې کې هایپن علامه شته دا کیبورډ کې د مساوي سره په سان کې بل علامه چې شیدو او کچېره دې شرط سره باندې ولا په یوه بټن کې انډرسکور دې موږ خو پوښتنه کړه ها په دې باندې سکور وکړي دې طرف ته وځي چې کله زه دا اضافه کوم چې طرف ته دې طرف ته څه خاص شي کیږي اضافه کیږي او چې برعکس په دې باندې کلیک کړئ کیږي دې دا وځي درایت طرف نه د لیکل روان دي څه د څه اضافه کوو د لیکنه دې طرف پټ کمیږي اکادمي د کلیک څه کیږي دې طرف پټ دی د لیکنه وځي بیپور د وځي د بیخي د هډر نه لیکنه څه کیږي لوند تشتی که په دې باندې کلیک پوسټ طرف ته څه کیږي د یو پاراګراف ته د بل پاراګراف ته پاراګراف ماسک فاصله ورکوي موږ لاین سپیس یو دي نه ویل لاین سپیس دا لاین سپیس د هر لاین په منځ کې فاصله ده ته دا وځي هر لاین ماسک فاصله ده لیکن دا انډیکس فاصله چې دو د یو پاراګراف ته د بل پاراګراف ته دې ماسک څه ورکوي فاصله ورکوي کومه شي دې دا وځي دا بیا پوسټ هډر نه ورکوي د دې په خپل ماسک کې ورکوي فاصله صحیح ده سپورې په کور وکړه اوس وخت صحیح کمپیوټر ته می چارج کم ده چربان نشي
دې ستروشه به داسې کې ما خبره کړې به من دی لیفټ ته رایټ ته ټاپ ته او باټم ته خدا خیر دا پاراګراف خبره دو هغه ته پونی خبره دو اسی دې نشته په دې باندې دا مکمل دا تکراری دي ما خلش کې شکل نه تملی میږي چاته باندې دا ټول یې دا په سونی کنه څو ورول تقریبا درېو راځي ګرځي چې په درېو یو په ذکر په لیاوټ کې ول بل ځای په ډیزاین دا دا مرګ وستو اورولا لیاوټ ا دې پوزیشن د کوم ځای پوزیشن ورکوي انتقال یې عرب ټیکس باندې مخابره کړی و چې دا لیکنه لوند دی لیکنه پوسیه دی این لیکنه لوند شو په دې باندې کلیک کړئ لیکنه پوسیه شو ان پرانټا سکوير باندې کلیک کړئ از د انتقال راشي لیکنه خبره نه کړئ نو خبر کړی دا یو تاسو څنګه کړی او بل د بل ته ورسې دا شکل راځي ګرځوا سره یو بل شکل راځي دا شکل مرغستو د ته ورسې دا کلر سره بدل ارغله لیاوټ تا په لیاوټ کې برینګ فارورډ او برینګ باکورډ نه شو تکول او مخ تکول کې دا شکل د ستوري چې شي لوند شي څه په سیټ باکورډ مې کړه کلیک وکړ څه شو لوند شي کله چې ما پوس درو شي برینګ فارورډ مخ ته چې شي دا خبره کړې سلیک په نامه د خبره کړې راځي کې دا دې باندې کلیک وکړ چې شي هاي شي پړ شي ها دې باندې کلیک چې شي هاي شي نه راځي کې چې وي موجود وي کنه دا ځکه موجود وي کله چې مخ د لشکره نه هاي شي کنه دې باندې کلیک چې شي هاي شي کلیک وکړي به وي او دا دې خاطر هم مشت ویلې وي چې کله چې نه مشت انتخاب کړی پرزنده شو کنه سی وی بل ما انتخاب کړو هیڅ دا ټول انتخاب او کنټرول بټن مې نیولې وي دا انتخاب او دا انتخاب او ځینې شاید ولونی وډا ستونزمنه وي دا خبره دې په خاطر چې ډیرانه انتخاب او شي کنه دا دې باندې کلیک وکړي کنټرول بټن وسې په دې باندې کلیک وکړي کله چې په دې باندې کلیک وکړه دا انتخاب شو کنه کنټرول مې نیولې دی بیا په دې باندې کلیک وکړو دا انتخاب شو نو چې کله کلیک وکړو څه شو اسی ګروپ ته ویل مش کې چیرې ګروپ کوي او ګروپ چې په دې باندې کلیک وکړو ګروپ کې څه شو یو ګروپ تاسو په دې باندې خبره کړئ کنه ګردن ان ګروپ الیمنٹ باندې خبره کړئ چې پرسن سنټر زیات به هیڅ سنټر دی کیم څه شو به هی ماستر شو کازه چې به هی په دې میډل کې دی د ماس کې به هی نه ماستر شو اوس نو څه شو برابر شو دا څنګه کار شو چې څه کازه دې ستروله زه چې نه سنټر ته دی کوم نه کلیک alignment center ته ورسې یا ول دې دمي دې باندې کلیک وکړو alignment center درو دا سنټر ډېر دقیق هم دی دې طرف ته فاصله دقیق هم کمپیوټر پر محاسبه کړی دی دې طرف ته پر محاسبه کړی دی ایگزیکټ دقیق مازه وخت ځنه راشي روټیشن مې ویلې چې روټیشن څنګه کولای شي مثلا څه کوي چې کنه دې دې ځای سره کولای شي دې کومه څه واسه وسه خو شاید تاسو داسې شکل وي دې ته متوجه شئ لازم راکوه یو داسې شکل شاید ورکوسته وي ذکر الله ادامي چې بیره او زه یا چې په دې کې د خلیل مخ د بل طرف ته وړي چې مخ د بل طرف ته وړي لیاو ترونه او په دې کې روټیشن کچې زه دې نه سرخوا ایسه ترې نه سرخوا د سرخوا بیا کړي شي دقیقاً نه مونږ کړي شي داس شي کې داس شي دا چې کله ورشه داسې کې دا روټیشن ورکاوه په دې باندې کلیک کا دا ایگزیکټ بالکل ډبل مخ ته متوازی کسای دې رمې یو کاپی وبس لا کنټرول سی کنټرول وی او دې چې موږ چا کړه روټیټ وکړه چې د بل مخ ته وراول چې دا په بل څنګه وراول څه شو دا روټیشن مو خبره کړې دې باندې څه کول وکړي او دا که خبره مرسل لیاوټ ختم شو بیا ورې پرنس درسي براتون کې ساتي شي ریفرنس ور مولر تیز راو